بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ فجر په دې سورۃ کې د انسانانو بیماری او داغي سبب او بیا داغي علاج بیانوي. اول تا تستا بیماری په وته کوي او بیا داغي سبب بیانوي او بیا د داغي علاج بیانوي. والفجر وليال عشر. الله فرمای زما د قسم په سبب د فجر نه مراد څه شی دی؟ فجر خو تم پویږي زم پویږم چې وای سبا تا خو دې ځکه مراد څه شی دی؟ په دې کې د مفسرینو غټ ډیر اقوال. یو قول دا دی چې مراد د دې نه هر سبا، دویم سبا د ورځې د یوم النحر، دریم سبا د ورځې د عرفه، څلورم منذ سبا، پنځم ذکر د جز مراد تنه کول معنا ټول ورځ. او الله رب العزت د فجر تعبیر د دې وجنه وکړي چې ګور انسان وګرش پتی رشولا بیغم او دوی نه چا د خوب نه پاسولې، نه دی په کور کندرواله شو، نه دی نور بیزتی وشولا، ستړی ستومانوي د مشولي. نو په کار خدای له چې ساده مخې ته پاسې درې وي او د الله د راضي کولو کوشش ته کړې وي، قیمتي ټیم وو. لیکن ته بیغم پروت وي، ولی تاسو دا سوچ نشتا چې زبد الله مخې ته ورځم ما سره حساب کیږي. نو اے انسان ستا په غفلت باندې هر سبا دلیل دی، ستا په سبا ستا غفلت باندې هغه سبا د یوم النحر دلیل دی، ستا په غفلت باندې سبا د یوم عرفه دلیل دی، ستا په غفلت باندې ټول ورځ دلیل ده، ستا په غفلت باندې د منځ د سبا دلیل دی. مکه ودا والفجر والليال عشر. او زما د قسمی په غلس شپو باندې لیال عشر پر رابطه باندې تفاسیر او خیال داده چې مراد د دین غلس شپې د ذوالحجې دي. خو حدیث کې د شپو د فضیلت ذکر شوه دی دا رمضان دا وسنۍ دالس د شلمې ناراضي خو دا کمرونه په دې اعتکاف کې ناسي دا هغه ورځ نه په دې خو حدیث کې د دې صفت راغلی. نو به په دې وجبانی خلق لګېدلې دي تفاسیر. لیال عشر نه مراد دا غلس ورځې د ذوالحجې د یوم النحر نامخ کی دا لس ورځې د ذوالحجې زکه داغي ډیر صفت راغلی دی. نو د لیل کله اطلاق کیږي په شپه باندې، خو کله په مطلق وخت باندې کیږي. نو کچرتا د لیل نه مراد شپه شي نو به فضیلت ته د لسو شپو د رمضان اخیرانی نو به ته دا مراد دی. او کچرته د سیوی چې مراد د ورځ شي نو بیا ورځ کومه بهتري دي؟ هغه لس اولنۍ ورځ د چا د ذوالحجې. ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې لس ورځو کې د الله بندگی دا الله رب العزت د هر څه نه چې ده زیاته فخره. صحابه ورته وی د جهاد په سبیل الله نم هغه یو سوا دا هغه کس نه چې کله د جهاد تلاړ شي نه دې بیرته واپس راشي او نه سورلی بیرته واپس راشي. نو دغه له صدوم صفات راغلی دی. نو لیال عشر نه مراد یا لس ورځې د ذوالحجې یا د لس ورځې د رمضان اخر د شپې د رمضان اخیرنی. دغه وجه دا ده هغه لس ورځې مشتمل دی په یوم عرفه باندې او دا لسپی دا مشتمل له په ليله القدر باندې. نو معنا دا الله ته د نزدېکت شپې وي، دا الله رب العزت ته د نزدېوالي ورځې دي. تبکه بیغمه خوبونه کوي د شپې را پانه سیدلې تا الله ته ونه جړل، تا د الله نه هدایت ونه غوښته چې زما رب زنه پويګم مختلف خبرې مې غوګونه راځي. اے الله ته زما اصلاح وکي
کوم لار چې تا ته درسېدو وي اے الله پاغي باندې زما زړه او ذهن خلاص کا یو ځل الله تعالی وجاړه کا په دې خپل عقیده باندې څومره مطمئن ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خو تعلیم امت ته ویلو رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیم امت ته دعا کړې و اللهم انی اسالک الهدى والتقى والعفاف والغنى یا الله هدایت تر نغواړم نو ته څنګه په خپل دغه مطمئنی تا یو ورځ الله ته ونوي چې الله ما ته هدایت وکړه تا یو ورځ د خپل بچو د پاره سوال ونکړ چې الله زما بچو ته هدایت وکړه وليال عشر او غلس شپې والشفع والوتر د شفع نه مراد او د وتر نه مراد یا هغه مکانونه دي د حج د حج مکانونه هغه سجدتي ستاق دي د حج مکانونه سجدتي ستاق دي بیت الله سورې چې کوم طواف کیږي یو منا یو مزدلفه یو عرفات یو صفا مروه جوت صفا مروه جوت نو الله فرمای زما د قسمی په جوت او په طاق باندې معنا په هغه مکانونو د حج باندې چې سب کې جوت دي سب کې طاق دي دارنګي والشفع والوتر مراد نه اعمال د حج دي اعمال د حج طواف و جمرات و او دو رکعات د طواف هغه جوت دو رکعات د طواف هغه جوت والشفع والوتر قسم دې په جوت او په طاق باندې راځي زمانو ته والشفع والوتر زما دې قسمی په جوت او په طاق باندې معنی په زمانو د حج په زمانه د حج باندې زمانه د حج ګوري یوم النحر جوته ایوم عرفه هغه طاق ده زکه جوت هغه توي چې منقسم متساویان توي او طاق هغه دی چې منقسم متساویان ته نه وي نو لسم د ذل حجې هغه منقسم دي متساویان ته 15 یو طرف ته 15 بل طرف ته خو نه هم هغه طاق والشفع والوتر مراد تنا منځونه دي قسم می دي په جوتا او په طاق باندې 15 وخت منځونه راشي سار جوته ماسبخین جوته مازیګر جوته ماخستان جوته ماخامغه طاق همدارنګي وتر طاق دي که څوک درې ويم طاق دي که 15 څوک 15 ويم طاق دي که څوک ويم طاق دي که څوک یو وي هم طاق دي والشفع والوتر او زما د قسمی په جوت او په طاق باندې مراد نه خالق او مخلوق دی الله وتر دی ان الله وتر ان الله وتر او مخلوق ټول جوت دی لکه مخکې صورت کې تیر شو خلقنا من كل شيء زوجين د هر چیز نه کاغه رنگونه وو کاغه جماداتو کاغه نباتاتو کاغه اوقات ټول جوړه اته ما تشریح کړی و نو زما د قسم په خالق او په مخلوق باندې والشفع والوتر مراد ته ټول عادت دی زما د پټول عددونو قسم وی عددونه سجود ته ستاق والليل اذا يسر او قسم دی پشپه باندې کړه چروان شي هل فی ذالک قسم لذی حجر یقینا پدې کې قسم دې د پاره د خاوندانو د عقل الم تر کیف فعل ربک بعاد تنګوري چې څنګه کار کړو ستاره د عادیانو سره بعاد داده روسته ارم راغی دا ارم د عاد د فرعت به بیان دی د دې لپاره چې سمودیان نه جدا شي الم ترى تنغوره كيف فعل ربك بعاد چې څنګه کار کړو ستاره د عادیانو سره چې ارم دې ذات العماد چې خاوندانو دستنو د دې دوه مطلب دي یا دا چې د خلق بدنونو په لحاظ باندې ډیر غټ نو آبادیان چې کول د غټي غټي ستنې وته لګولې وي
او دویمه د ذات العماد دی وجنوي چې دا عیاش خلقو د دوی اصل زیخو احقاف کوم چې سورۃ احقاف کې تیر شو لیکن دا عیاش خلقو پښنو زینو پسې بغرزیدل خیمه برابر کړی وي چې چرته با پته ولګل چې پلان کیږي کی موسم ډیر خده نو خیمه به وتړلې پوخانو به واچولې لاړ میاش د بیل ته تیر کړی اوسم دا سرمایدار خلک هم دغه څه کوي دلته چې ګرمي شي قران ته ناشتي به ویره ګرمي ده پیسې ورسره وي اټاباد تلاړ شي چترپیر تلاړ شي او دارنګ کابل تلاړ شي همدارنګي مری تلاړ شي او چې کوم دا خوار غریب دي غریبانو ما ته ګرمي کوي خدا دا بیل خبره چې الله دې ټول الله دې تاسو یقین وکئ سګنې روزي ورته د سکړلې کنه موسم ورته د سکه چې د سي ما ډرایور چونکی هغه د جلال آباد ته چې کوم سرما د تلو راتلو خبره کړل نن ته لګیو وای دا غي ورورم یو ورور مالدار دی ته لګالتا ویال ته ټلیفون راته وکړي چې دسي ګرمي ده دسي چې سړی وخت نشي تیراوله او دلته موسم الله د سکه نو دا عادیانو دا عیاش خلکو چې کله به موسم ګرم شو او پته به ولګي چې پلان کې د خسته هوا د شنه بوټي دي کړه به واخته ذات له مالو ته کوي چې خاوندانو د ستنو مانستنو والا التي اغا عادیان لم يخلق مثلها في البلاد چې نو پیدا کړی شي داغه په شان په خرونو کې وسمود الذين جابوا الصخر بالواد او سمودیان اغا چې تراشل بیا کانی بالواد په واد القرى کې یا د غرب لمنو کې وفرعون ذل اوتاد او فرعون میخونو والا چې چاته به موحد ته سزا ورکوله فلاسه په خوب او تم میخونو وال یا ذات ذل اوتاد ته دی وجنوي چې حکومت مضبوط او ما تاسو ویل چې د خپل حکومت کې حزب اختلاف نه درلوده الذين كسان طغوا في البلاد چې زته کړه په خرنو کې فاکثروا فيها الفساد نو زیات کړه او پاره کې فساد فصب عليهم ربك سوط عذاب نو را اخلاص کړه په دوی باندې راواړه ولا الله په دوی باندې راواړه ولا په دوی باندې را اخلاص کړه په دوی باندې ستارب سوط عذاب هغه دړد عذاب سوط عذاب هغه چابک او قمچینه د عذاب معنی یو نو عذاب پر راوارتاو چې هغه څو سلی په مقرر کړه ان په دې باندې چې غوښتله سمودیانو باندې ان ربک لبالمرصاد یقینا ستاره په غزیر انتظار کړي فاما الانسان هر چې انسان نظام ابتلاه کله چې ازمیخو کی الله پاغه باندې کله چې ازمیخو کی پاغه باندې رب ددو فاکرمه نو عزت ولا ورکړي ونعمه او نعمتونه ورکړي هغه ته فیقول ربی اکرمن نوای زما رب زما عزت وکړو و اما اذا مبتلاه هر چې هغه ده اذا مبتلاه کله چې ازمیخو کی په د باندې رب ددو فقدر علی رزقه نوراتنګ پاغمانه خوراک داغه فیقول رب اهانن نو بیا وای زما رب زما بیزتی وکړه اوس دا خبره د رستۍ جمله کې خسړې ویلې شي و اما اذا مبتلاه او هر چی کله ده ازمیخو کی په دبانه روزي پراتنګ کی نو فیقول رب اهانن دا خبره خو مناسب نه ده خدای مخکنی خبره چی فاکرمه ونعمه فیقول رب اکرمن نو دا خو بده خبرنده او الله د دې په خبرو کې دا داغه د بدای د پر راوړل چې د بده خبره وکړه ناغه خو بده خبرنده کړي مال را کړې زما عزت وکړه اصل خبره دا درونو دا د خبرو طریقه هم طریقه غواړي که خبره هم په طریقه به کوي که بده خبره هم به ور طریقه ووري دې چې دا خبره کوي دا د شکر په شکل باندې نه کوي دا د فخر په شکل باندې کوي کښ کې دا خبره د شکر په شکل کړي وي چې الحمدلله مال را کړی دې خو په خلکو باندې فخر کوي چې ګوري زې عزتمن سړی ما سره دا ته دا رویه مکوي
مال الله عزت را کړی دی دا د فخر په شکل باندې وای او دا فخر حرام دی ناروا دی ایوا به خبره دا چې دا مجموعه جمله ده د بدی الله په دی بیانې چې د عزت او بیزتی څه ته وای د مال شتوالي او نشوالي ته وای او د الله په نسبت باندې ان اکرمکم عند الله اتقاکم نو د عزت او بیزتی په مال کې غني او عزت او بیزتی هغه په اعمالو کې ده خا اعمال عزت خاوند دي چې بد اعمالي په دی وجه باندې الله دا په بدای کې راوستي ده چې د عزت او بیزتی په څه کې غني په مال کې کلا اچره داسنه دا معنا دادا عزت او بیزتی ما سره تعلق نه لري بل لا تکرمون الیتیم بلکې تاسو عزت نه کوئ د یتیمانو ولا تحاضون علی طعام المسکین او تاسو تیزی ونور کوله خلکو ته پروټي ور کول باندې مسکینانو ته وتاکلون التراث اکل لما او خور تاسو مال د میراث په خوراک ډیر سره معنا دادا په میراث کې حقدار ته حق نور کاو خزبت محرومی وي هغه ماشومان چې د جنگ کولو باندې هغه ته محروم وو ټول هم دي غټانو اخته پاغي به قبضه کوله وتاکلون التراث او خوري تاسو مال د میراث په خوراک ډیر سره وتحبون المال حبا جما او مینه کوي د مال سره مینه ډیره کلا اچری داسنه د پکار اذا دکتلا زدکا کله چې او خذول شي اسمکا دکم دکا په خذول سره وجا ربک والملك صفا صفا او راش استعرب او ملائک صف وجيء يوم ازم بجهنم او راوړل شي په دغه ورځ باندې جهنم یوم زنجیرونه په چولي مخرب راوړي یوم ازین یتذکر الانسان نو په دغه ورځ رایات بک انسان او نصیحت بوا قبول کی انسان هو ان له الذکر نو د کوم زنه بشي کم زنه به نصیحت اخستل دده یقول یا لیتنی وای به هی افسوس جمال را قدمت لحیاتی چې ما مخکې را لګلې و عملونه قدمتو را لګلې مې مخکې څه شي عملونه لحیاتی د پاره جون د پاره د جون زما قدمتو را لګلې مې مخکې عملونه د دې جون د پاره د دې جون زما د پاره فیومئذ لا يعذب عذابه احد نو په دغه ورځ عذاب ورنه کې پشانت د عذاب د الله هیڅوک فیومئذ فدغ ورذ لا يعذب عذابه وعد عذاب ورنه کې پشانت د عذاب د الله هیڅوک ولا يوثق وثاقه احد او نه تړلو کې پشانت تړلو الله هیڅوک مولانا بیجګر سیب الله وبخي کې کیسټو کې شته ده هغه وای دا خاریان خپل مړ قبر ته خپل نه کته کوي په امام ورخته کوي نو امامانو ته هغه تفسیر کاوه نو مړ چې قبر ته سپاري وای دا الله په نوم کې خو دې او د رسول پاک علی السلام په دین مې وسپارلې او هغه وخت دې ته ویلا وای زه چې کړه د پدې مړ قبر ته کوزو مکنه نو زور ته ما فإني أعذبه لا أعذبه أحدا من العالمين او دا لا يعذب عذابه احد کنه خپل مړ په خپل خاور ته وسپاري کنه نزين وخت کې خلک یو خبره د خلینو وباسي هغه مجمع خندولي مقصدی بیا غرست پات شي دا غیر غلط اثر وي دی وجنا په خپل خبرو کې احتیاط وکړي فيومئذ لا يعذب عذابه احد نو په دغه ورځ عذاب ورنکی په شان د عذاب د الله هیڅوک ولا يوثق وثاقه احد او نه به تړل کې څوک په شان تړل د الله تړل بهونه کې په شان تړل د الله هیڅوک یا ایتها النفس المطمئنه اے نفسا یقین کون کیا ارجعی الی ربک راضیه مرضیه واپس خپل درته خوشاله کړی شوی خوشاله کړی شوی فادخلی فی عبادی نو ورنه نوزا زما په بندگانو کې وادخلی جنتی او ننوزا زما جنت ته